اسلام خپل اصلي شکل کې نمودار کیږي. مفتی منیر شاکره. اسلام خپل اصلي شکل کې نمودار کیږي. مفتی منیر شاکره امت رو رو را بیداریږي. مفتی منیر شاکره او تازه مون خپل دین سره مینه پیدا کړه. ځوانان روایتي مولانا اوس بیزاریږي. مفتی منیر شاکره او ته د پیغمبر اصل وارث پتا دی پر رحمتونه نازل شي. مولا پتیز دی خطې نه ورکیږي. مفتی منیر شاکره او ته د حق په لارې ځکه خو یو مولا تا سره ونه درېدو د ایران خراسان مولا پتا غړمبیږي. مفتی منیر شاکره او تا د الله دین د مولا دین نه جدا کړو. د رحمت فرشته پتا رانازلیږي. مفتی منیر شاکره او مونږ تا سره ولاړ یو ستا مټي به یوتل. مونږ تا سره ولاړ یو ستا مټي به یوتل. هر بشعور ځوان ستا کاروان جوړیږي. مفتی منیر شاکره او ته یو حق پرست عالم د قرآن صحیح تشریح کوي. دین د ژوند تیرولو سبب جوړیږي. مفتی منیر شاکره او د مولیانو خو تش ملحدان جوړ کړل. افسوس تا متوجه کړل خپل دین ته بیا مایله کیږي. مفتی منیر شاکره او مفاد پرست مولیان د ټول خپلو کې واچول. رو رو نفرت د مولا خلاف جوړیږي. مفتی منیر شاکره او هر حدیث هر روایت دی رڼا تکړو تحقیق سره. هر حدیث هر روایت دی رڼا تکړو تحقیق سره تیرې په منډه رو رو ختمیږي. مفتی منیر شاکره او تا بس یو طوفان بدتمیزی په سوشل میډیا راوالوتو. تا پسې یو طوفان بدتمیزی په سوشل میډیا راوالوتو. ستا حق گویی په هر چا اوس سرانداز کیږي. مفتی منیر شاکره او ستا جهاد د شیرشاه سوري او محمود غزنوي نه هم غوره دی. ستا جهاد د شیرشاه سوري او محمود غزنوي نه هم غوره دی. ستا تبلیغ سره د جهل بوتان ماتیږي. مفتی منیر شاکره او اخر شعر د مقطع چې زه صمد یو حق پرست شاعر ہوتا یو حق پرست مولا. زه صمد یو حق پرست شاعر او ته یو حق پرست مولا. په ما او تا د کفر فتوی لیکل کیږي. مفتی منیر شاکره په ما او تا د کفر فتوی لیکل کیږي. مفتی منیر شاکره. مفتی منیر شاکره ډیره مهرباني.